دا په مزار شریف ښار کې د زعفرانو د پروسس بسته‌بندۍ او پاککارۍ معیاري مرکز دی چې سلګونه کسان پکې د زعفرانو په پروسس بوخت دي. په بلخ کې د نورس زعفرانو د شرکت مسؤل وایي دغه بوټي د ترویج او پراختیا لپاره یې تر خپله وسه هڅې کړي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د زعفرانو کرکیله د غوړېدا په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه که د کروندګرو دغه لیوالتیا همداسې دوام وکړي نو په ټول هیواد کې به بلخ د زعفرانو د تولید په برخه کې دویم ولایت وي. خوشبختانه سال به سال که میگذره دیاقین نظر به دیگه وقتها خیلی علاقه خاص پیدا کردن و ما متأکد هستیم که اگر به این منوال حرکت بکنیم ما دومین ولایت که در سطح افغانستان بودیم ولی انشالله با هرات کله خود زدیم. دغه بوټی چې د کرنیز کاروبار لپاره غوره فرصت دی د یاد شرکت مسؤل وایي سږکال په پام کې لري چې د زعفرانو د ټولولو پاککارۍ او بسته‌بندۍ په برخه کې څه باندې 400 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. 400 نفر زمینه کار مساعد بکنیم، یعنی از گل زعفران از مزرعه بگیریم و بریم در اختیار کارمندا قرار بدیم، کارمندا ایره سورت بکنن، پاک بکنن، بسته‌بندی بکنن تا آماده صادرات بر مارکت. په بلخ کې د زعفرانو د یاد شرکت مسؤلین وایي د کورنۍ اړتیا پوره کېدو سربیره د بلخ زعفران هندوستان او اروپایي هیوادونو ته هم صادریږي.